یہ مختصر ویڈیو ایک اپریسیشن ویڈیو ہے جو کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں قیصر حسن ایک ٹیلر ماسٹر ہے میاوالی کا رہنے والا. گزشتہ 6 سال سے تمام یتیم بچوں کا جو بھی ان کے سامنے آتا ہے، جو بھی کپڑے لے کے آتا ہے، جو بھی یتیم بچہ آتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ ہوں، تو وہ نہ صرف مفت عید کے لیے کپڑے سی کر دیتا ہے بلکہ ساتھ 200 روپے کی جو ہے وہ اپنے آمدن سے، اپنے پاکٹ منی سے، اپنے طرف سے عیدی بھی ساتھ دیتا ہے. تو یہ ایک اپریسیشن پوسٹ ہے، آپ کہہ لیجئے ایک انکریجنگ ایک سٹوری تھی اور بڑی سینٹیمنٹل، ایک بہت ہی ایموشنل قسم کی کہانی تھی. تو میں لازمی سمجھ رہا تھا کہ نہ صرف اردو زبان میں بلکہ اب میں پشتو زبان میں بھی مختصر آپ کو بتاتا چلو کہ دا قیصر حسن دے او دا ټیلر ماسټر دی په میاوالی کې پاتې کیږي او د تیر شپږ کالو راسې چې یتیمان ماشومان دته کپړې راوړي د اختر، نو دی ورته مفت ګڼي او نه صرف مفت یې ورته ګڼي بلکې 200 روپۍ عیدي هم ورکوي. او بله خبره دا ده چې دی یو ډېر عام غوندې کس دی، لکه داسې سرمایهدار جاګیردار نه دی. البته دی کره کتنه کوي د دغه ماشومانو چې یتیمان دي، نو هغه څوک چې ورته چا سره چې د والد صاحب ډیت سرټیفکیټ وي، نو هغې ماشومان ته دی د اختر کپړې چې دي نو هغه مفت ګڼي او ورسره 200. نو پکار ده چې داسې خلک په معاشره کې دومره خواخوږي او د انسانیت دوست خلک چې دی نو هغوی ونازول شي، وستایل شي، د ژوند په هر محاذ چې او هر چرته چې او په هر حالت کې چې باید ونازول شي. کورم ودان.